د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. اسلامي امارت وایي داعش د امریکا په روژه ولې اشغال سره ختمه شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت یو تن ویان په افغانستان کې د داعش ډلې د پراختیا په اړه د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان څرګندونې رد کړې دي. ډاکټر نعیم د جنرال کنیکټ مکینزي څرګندونې د استخباراتي پروپاګند ترڅنګ یادې ډلې ته یو ډول کمپاین بللی دی. هغه دغه ډله د اشغالګرو یعنی امریکا یوه استخباراتي پروژه بللې ده چې په خبره یې د اشغال له ختمېدو سره په بشپړ ډول له منځه تللې ده او اوس مهال دا ډله د هیواد په هیڅ ګوټ کې فزیکي حضور نه لري. نعیم څرګنده کړې ده چې دوی خپل ملت ګاونډ او نړۍ ته ډاډ ورکوي چې داعش ډله نور په افغانستان کې کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د یادونې ده چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کنیکټ مکینزي ویلي و چې داعش په افغانستان کې د پراختیا په حال کې ده او ممکن په راتلونکي کې پر امریکا او متحدینو یې بریدونه هم وکړي. کندهار کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیول شوي. د کندهار ولایت سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو ویلي چې په دغه ولایت کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیولي دي. د کندهار د البدر قلي اردو چارواکو زیاته کړې ده چې له نیول شوو کسانو څخه 14 میل امریکایي وسلې، 2 درازنوف، 6 روسي وسلې او 20,000 ګولۍ هم ترلاسه شوي دي. چارواکو ویلي چې نیول شوي کسان یې د لا ډېرو څېړنو لپاره زندان ته لیږلي او پوښتنې ګروېږنې ځینې پیل شوي دي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې په پکتیا کې هم پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیول شوي وو. عمران خان اسلامي نړۍ ته ویلي د بشري او ښځو د حقونو ترویج لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. د پاکستان صدر اعظم په یوې مقالې کې ویلي چې تر 40 کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره واقعي فرصت رامنځته شوی دی. عمران خان د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د 48مې ناستې ترسره کېدو په مناسبت مقالې کې ویلي چې د اسلامي نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د بشري بحران او اقتصاد پاشل کېدو د مخنیوي لپاره جمعي عمل وکړي. د پاکستان صدر اعظم د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غړو ته په خطاب کې ویلي موږ باید د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو د ودې د ښې پراختیا هڅونې او له هیواد څخه د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو لپاره د اغیزناکې او هرړخیزې ستراتیژۍ رامنځته کولو په برخه کې د افغانستان له چارواکو سره فعالانه تعامل وکړو. مجاهد وایي د اسلامي امارت له لوري د نوروز پر لمانځنه بندیز نشته دی. د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اسلامي امارت له لوري د نوروز جشن پر لمانځنه هیڅ بندیز نشته دی، خو په خبره یې له دې عمله چې دا جشن په اسلام کې ځای نه لري نو د دولت په کچه نه لمانځل کیږي. په ورته وخت کې د مزار شریف ښاروال ویلي چې دوی د نوروز جشن لپاره خپل تدابیر نیولي دي او حضرت علي ته منسوب زیارت یې په څراغونو ښکلی کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې دوی د میلمنو د ښه راغلاست لپاره هم پوره چمتووالی نیولی دی. همداراز د بلخ امنیتي مسؤلینو هم هیوادوالو ته ډاډ ورکړی دی چې له هر ډول امنیتي ویرې پرته بلخ ته سفر کولی شي. د بشردوستانه مرستو پر دوام 32 میلیونه ډالر نغدي مرسته کابل ته رارسېدلې ده. افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د بشردوستانه مرستو پر دوام نن 32 میلیونه ډالري نغدي مرسته کابل ته رارسېدلې ده. د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم پر خپله ټویټر لیکلي چې له افغانستان سره د بشرپاله مرستو پر دوام د 32 میلیونه امریکایي ډالرو بله کڅوړه نن کابل ته رارسېدلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان بانک ویلي چې دا مرسته به په هیواد کې د بشري او اقتصادي ناورین د کنټرول برخه کې ګټوره ثابته شي او دغه راز به د افغانۍ ارزښت لوړوالي سره هم مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت تر رسیدو وروسته امریکا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان مالي شتمنۍ کنګل کړې ده چې ورسره جوخت په هیواد کې اقتصادي او بشري وضعیت ترینګلی شوی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دبورا لاین سره کتلي دي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په دې لیدنه کې د هیواد پر وروستي وضعیت او وروستیو پرمختګونو خبرې شوي دي. ډاکټر عبدالله زیاته کړې ده چې د په افغانستان کې د یونما د ماموریت له غځېدو هرکلی کړی دی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. اوکراین د سولې د خبرو غوښتنه کړې خو روسیه ادعا کوي د غږ څخه چټک توغندي وار کړي دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي شنبې د مارچ 19 د 27 یو ځل بیا په داسې حال کې د مسکو سره د سولې د هرړخیزو خبرو غوښتنه کړې ده چې اخوا روسیه ادعا کوي د لومړي ځل لپاره د اوکراین په جګړې کې د غږ څخه د چټک توغندي څخه کار اخیستی دی.
ښاغلي زيلنسکي په یو ویډیو پیغام کې ویلي د ملاقات وخت را رسیدلی، د خبرو وخت دی، د دې وخت راغلی دی چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او عدالت احیا شي. د اوکراین جمهور رئیس په دې پیغام کې همدارنګه خبرداری ورکړی دی چې د که سولې خبرې ونه شي د روسیې زیان به داسې وي چې جبران کېدل به یې څو نسلونه ونیسي. ښاغلي زيلنسکي دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د کیف او مسکو ترمنځ په خبرو کې د روسیې د مرکچي هیات مشر ولادیمیر میدینسکي د جمعې په ورځ د خبرو د بل پړاو غوښتنه وکړله او دا یې هم وویل چې په خبرو کې دې ته نږدې شوی چې اوکراین د ناټو سره د یوځای کېدو لپاره د خپلې غوښتنې تیر شي. دا ټول پرمختګونه په داسې حال کې شوي چې روسیې ادعا کړې د لومړي ځل لپاره د اوکراین په جګړې کې د غږ څخه د چټکو توغندیو څخه کار اخیستی. روسیې ویلي چې د توغندیو دا برید یې د جمعې په ورځ د اوکراین په لویدیځه برخه کې د ایوانو فرانکوسک په سیمه کې کړی دی او د ځمکې لاندې د توغندیو او مهماتو یوه سلاکوټ یې له منځه وړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکولسن او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خبرې اترې کړي دي. د افغانستان په چارو کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نن یکشنبه د کپ پر 9 د یو ټویټ په خپرولو لیکلي چې پاکستان ته یې په سفر کې د افغانستان په چارو د دغه هیواد له ځانګړي استازي سره په زړه پورې او اغېزناکې خبرې لرلې دي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي تامس نیکولسن سره یې په اسلام آباد کې د افغانستان او سیمې په اړه لیدلي دي. د ویلو ده چې تامس نیکولسن تېره اونۍ کابل ته راغلی و او د سرپرست حکومت له چارواکو سره یې لیدلي وه. بلجیم کې یو کس پر خلکو موټر خیژولی 6 کسان مړه او 10 نور یې ټپیان کړي دي. انډیپینډنټ راپور ورکړی دی چې په بلجیم کې یو کس پر خلکو موټر خیژولی دی چې په نتیجه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور کاږي چې دا پیښه د بروکسل په 50 کیلومترۍ کې په یو لړ سنتي مراسمو کې د خلکو د ګډون پر مهال رامنځته شوې ده چې په پایله کې 6 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د لالوویر ښاروال ویلي دي چې په پیښه کې ټپي شوي کسان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت معلوم نه دی خو پولیسو ویلي چې موټر چلوونکی نیولی دی او د پیښې د روښانتیا په موخه یې د پلټنو د پیل خبر ورکړی دی. د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښې شېبې د خدای په امان.